د سپوږمۍ تر کلي. سلامونه. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو مینوالو ستړي مشئ. تېره شپه مو د وړانګې ناول لومړۍ برخه واورېده. نن شپه مو د دې ناول دویمې برخې ته هرکلی کوم. په تېره برخه کې مو واورېدل چې لونګ د زلمي په غوښتنه د صفدر دوی حجرې ته ځان رسوي. اول ته له خپلو ملګرو سره په ټوکو ټکالو باندې بوخت دی. تر دې ځایه را رسېدلي وو چې لونګ وویل: یاره اختریا، ته خو ډېر بې عقل یې. مینه خو لکه واوره چې یخته کېدې، دغسې دې ویلې کوي. پردۍ اندېښنې به دې په ځان پیټی کړی، نه به دې آرام کېږي او نه به چاته د زړه خبره کولی شي. چټي به کوزه او بر کېږي او څه شی به په لاس نه درځي. نو ته ووایه چې په مینه کې څه شی د سود دي؟ دا چې تر دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. نقیب وویل: ګوره لونګه، اختری هم بد نه وایي. که هر څومره کوزه او بر شي خو وله ارزي. هو، خو چې دانه سمه دانه وي، په کوزه او بر کېدو او زور ارزي. لونګ وویل: تاسې خیال پلاو او خوبنامې غږوئ. زرغون چې تر دې مهاله غلی ناست و سر وښورېده او ویې ویل: لونګه، خو که یو ځل لکه د غڼې جال د چا د ښکلا په جال کې ونښتې، نو بیا به د ځان خلاصولو ته هم حیران شي. ټولې زده لارې به در ځینې هېرې شي. بیا نو چې هغه کوم لور ته ځي، ته به هم لکه سیوری ورپسې. ګلمیر وویل: یاره آفرین زرغونه، یوه دې وکړه خو پخه دې وکړه. ټولو وخندل. لونګ وویل: څه کوي، لیونی دې در وتړه چې مړي هم په پړو شول. له دې سره ټول په خندا شوه. شینګل وویل: لونګه، رښتیا به وایې، نو که ستا څوک له نظره ښه درغله، نو دومره زړه به وکړې لکه مخکې دې چې وویل. لونګ چې له څو خبرې ته ځان جوړاوه، نو اختري ورته وویل: یاره ګمان مې نه شي. لونګ وویل: اختریا، خدای ته وګوره، 20 ځله مې درته ویلي چې یو خو بېواره مه ګډېږه. پوښتنه یې له ما کړې او ځواب ته ورکوې. اختري وویل: ښه، دومره مه ګرمېږه ها. ځواب یې ورکړه. لونګ وویل: نه، خو ته د سړي اعصاب دومره خراب کړې چې ځواب هم ترې هیر شي. اختري وویل: د اعصاب خرابۍ خبره نه ده اشنا، داسې څه وایي چې نظري اړخ یې ښه دی، خو عملي ډېر کمزوری راته ښکاري. لونګ اوږې وڅنډلې، ښي لاس یې د اختري خواته وغځاوه او په غوسه یې ورته وویل: غلی کښېنه، هسې دې ولې د خولې خوند راباندې پیکه کوې؟ اختری هم په خپل ځای کې نیغ شو، خو صفدر خبرې ته پرې نه ښود. دواړو ته یې مخ واړاوه. څه کوئ؟ تاسو خو داسې سره ګرم شوئ، بیخي مو د پولې او پټي دعوه ترې جوړه کړه. لونګ وویل: نه، خو دا نه ګورې، بیخي په اپلتو سر شو. که څه نه ورته وایي نو په سر درخیږي، او که څه ورسره وایي نو بیا ژاړي. ته به وایي بانګساره ده یا په سر لګېدلی. سړی هر څه خوري خو هر څه نه وایي. صفدر وویل: ورکې کړئ، له بحث نه تیر شئ. نقیب ته یې اشاره وکړه. سړی مو ستړی کړ. ټایپ لږ ورته چالان کړه چې ماغزه یې لږ ارام شي. لونګ څادر ته لاس کړ، نیغ ودرېد او ویې ویل: تاسو ټایپ وغږوئ او زه درنه لاړم چې بیخي ناوخته ده. صفدر وویل: نر غوندې خو لاړ شه، له تلو دې نه راګرځوو، خو تر هغو دې چې له اختري سره غاړه غړۍ نه کړو نو نه دې پرېږدو. لونګ وویل: نه، زه خو څه خفه نه یم. دا دی لاس یې ور وغځاوه. د اختري لاس یې کېښود او ویې ویل: غاړه غړۍ کېدو ته هېڅ اړتیا نشته. صفدر وویل: کور دې ودان، دومره کړپه خو د عدکۍ مور د زامنو تر منځ هم راځي، او تاسو خو هم څه پردي نه یاستئ، د یوې دېرې ملګري یاستئ. کینه مه کوئ، کینه ښه شی نه ده.
لونګ د وره لور ته ځان نږدې کړ او ټولو ته یې د مخې ښې په دود لاس پورته کړ او ووت. اختري وویل زه پوه شوم چې دی ولې په غوسه شو. ځان ته یې د وتو پلمه کتله. شینګل وویل نو څه ملامت ده؟ ساعت ته د پام ده؟ له یوې هم تیرې دي. ګلمیر وویل هغه خو زموږ او تاسې غوندې الغوزه نه ده چې نه شپه پرې معلومه وي او نه ورځ. اوس خو د واده څښتن ده، مسؤلیت لري. صفدر په خندا وویل هر څنګه چې وي پسې شا خبرې مه پسې کوه، په دې چې یو خو ګناه لري او بل انډیوالي مو خرابېږي. اختري وویل یاره صفدره له تا هم لکه چې نیمچه ملا جوړ شو. صفدر وویل والکه څنګه یې کوې؟ خو دا هم ښه نه ده چې سبا یوې وي خوا وربوس کوږ نیولی وي او بلې خوا، په دې چې د ملګرو تر منځ له بداوی ښه نه ده. ګلمیر وویل صفدر ښه وایي اختریه، نه دې اورېدلي چې دوه پک او غم سره ورک. اختري وویل یاره خدای دې خوار کړه، د بیکاره سړي به هغه مثال هم بیکاره وي. تا او خدای دا نو خبره وه چې تا وکړه. ګلمیر وویل څنګه یې کوې؟ خو همدا دیګ او همدا شلغم، همدا ته او همدا مثال. شینګل وویل که زما منۍ تیر شي او ځئ چې شپه جوړه کړو. صفدر وویل سمه ده خو چیرې ځئ؟ خو همدلته ځانونو ته بالښتونه سم کړئ. اختري وویل نه کورونو ته به لاړ شو. ګلمیر وویل هلکه اختریه هغه چې تللي نو تر اوسه بیرته نه دی راغلي. صفدر وویل چیرې ځئ؟ همدلته واړوئ، ځای هم آزاد دی او کالي هم پریمانه. سهار چې بیا په کومه تلئ نو ازادي ده. ټول یو او بل ته وکتل. صفدر هم ښه وایي، اوس به څه نور له خوبه راپاڅوو چې ور پرانیزي. شینګل وویل هلکه اختریه زر کوه، څه لکه ناراسمنه ښځه په نیم ساعت کې یو بالښت نشي سمولی. اختري وویل بچو نن خو دې سخت شعر جاري ده. ګلمیر وویل اختریه ځای دې سم کړه او ګروپ در سره مړ کړه. صفدر وویل خیر ده ګروپ زه وژنم، تاسو مو یو ځل ځایونه برابر کړئ. ګلمیر وویل صفدره زه ورځه. صفدر شپه مو په خیر. نوی ملګري زرغون چې سترګې رڼې کړې نو د لمر وړانګه کوټې ته ورلوېدلې وه. پورته شو، ژر ژر یې په خوله اوبه تېرې کړې، یوه دوه لپې اوبه یې مخ ته واچولې. ساعت ته یې چې وکتل نو د موټر راتلو ته یې 5 دقیقې پاتې وې. لا یې کمیس نه و بدل کړی چې موټر د باندې هرڼه وکړ. ژر ژر یې کالي بدل کړل، ږمنځ یې پیدا نه کړه. د چوترې په سر د اوبو په لوټه یې ګوتې لمدې کړې او په روان یې د لاس په لمدو ګوتو د مخې ویښته یو او بله خوا واړول. زرغون په سلام کولو په موټر کې د ناستو ملګرو چوپتیا ماته کړه. د وره له کړپ سره سم موټر حرکت وکړ. په موټر کې بیا غلی یا شوه. څو شېبې وروسته چې زرغون کتل نو د ځینو سرونه ځوړند وه. د موټر له بریک سره ناڅاپي خوبولو سترګې رڼې کړې. ریډي ګل موټروان ته وویل استاده لږ په کراره ځه. له دې سره بیا په موټر کې غلی شوه. ګلمکۍ شاتني سیټ ته مخ ورتاو کړه. زرغون ته یې وویل نن دې لکه چې د خبرو روژه نیولې او که بیټرۍ دې کمزوري شوي چې شونډې دې په امبور هم نه سره بیرته کېږي. زرغون وویل نه مې د خبرو روژه نیولې او نه مې هم بیټرۍ کمزوري دي. دا د ګړېدلو وخت نه ده. هر سړی خپل سوچ ته پرېږده، د چا سوچ به نه ور خرابوي. د خیمو په منځ کې د موټر له ودرېدو سره ټول لکه ورږې له موټره والوتل. زرغون نه خپل دفتر ته لاړ. په خونه کې د میز په سر د کاغذونو په برابرولو لګیا و. د دفتر پیاده مخابره په لاس په خونه ورننوت. په مخابره کې د 0303 نارې وهل کېدې. زرغون ژر مخابره واخیستله. د ښي لاس په غټه ګوته یې د مخابرې د بغل تڼۍ کېکاږله. خولې ته یې نږدې کړه.
03 اوري سلام سهار مو په خیر وعلیکم سلام مرکزی دفتر ده پوه شوم مهرباني وکړئ پرون ځینې نوي کسان کمپ ته درغلي هو دلته ځینې نوې څیرې تر سترګو کېدې هغوی د یوې بلې مؤسسې اړوند دي چې له تاسو سره به په ګډه د کډوالو په چارو کې کار کوي دا خو ښه خبره ده هو خو هغوی ستاسې مرستې ته اړ دي څو له کار سره بلد شي سمه ده چې څنګه تاسو امر کوئ نو هماغسې به وکړو نو هیله ده چې صفي الله پوه کړئ په سترګو چې راغی زه به یې پوه کړم نو که نور څه خبره نه لرئ د خدای په امان مننه د خدای په امان مخابره یې هماغسې په لاس کې وه له خونې ووت او چې کتل یې د صفي الله موټر هم راورسېد هغه ته یې د نوو کسانو په اړه د مخابرې خبره ټکي په ټکي وکړه صفي الله مننه ترې وکړه او ویې ویل چې ټول ملګري راورسېږي نو له هغوی سره به یو عمومي ناسته ولرو زرغون مخابره ورته ونیوله او ویې ویل ښه نو چې تر څو ملګري راپوره کېږي زه به په دې خیمو راوګرځم دا یې وویل او نور نو په کراره ګامونو په پټیو کې له سړک څخه د خیمو لور ته پورې ووت خداز د په کومو چورتونو کې روان و چې د خیمې په مرانده کې پښه ونښته او نږدې و چې پړ مخې ولویږي د څو خیمو مخ ته ولاړو کډوالو سره ودرېد د هغوی حال احوال یې وپوښت او کله چې ترې روانېده نو ورته ویې ویل چې که څه ستونزه وه نو موږ ته ووایئ لږ وړاندې د یوې خیمې مخ ته د پاخه عمره ښځه ولاړه وه چې زرغون ور نږدې شو نو دې هم یو دوه ګامه ورته راواخیستل پلو یې خولې ته ونیو ویل یې وزویه د لمسۍ مې له سینې په عذاب ده ټوله شپه مو په ویښه ورته تېره کړه په یوه کړنګ ده زرغون د خیمې په میوګي پښه کېښوده خپله کتابچه یې په ورانه تکیه کړه د کتابچې په پاڼه یې څه شی ولیکل بیا هماغه پاڼه له کتابچې پرې او په منځ قات کړه بوډۍ ته یې ونیوله او ورته ویې ویل دا پاڼه به د کلینیک ډاکټر ته ورښکاره کړې د لمسي درملنه به دې وکړي هو خو لمسی دې هم در سره یوسه بوډۍ ویل خدای دې ښه در سره وکړي له دې سره بوډۍ خپلې خیمې ته ننوتله او زرغون په خپله مخه لاړ چې شاته یې وکتل بوډۍ نه ښکارېده خو ښی خواته یې په شیشکه سترګې ولګېدې د رښتیانو شیشکه نه ګلمکۍ وه چې زرغون به شیشکه بلله ګلمکۍ توبه توبه تا به ویل د شیطان سکنۍ خور ده عجیب او غریب خویونه یې لرل هوښیاران وایي چې بیکاري د بدبختۍ زنګو ده نو ګلمکۍ هم له بیکارۍ کرۍ ورځ د نورو په کارونو کې هوښیاري کولې تا ته به یې زما او ما ته به یې د تا سپکه ویله له نورو پسې خبرې همیشنی خوی وه د زرغون هم په همدې بده ایسېده ګلمکۍ به ویل چې له ادبیاتو فارغه ده خو د هغې شیشکتوب او بیکاره خویونو ته به دې چې وکته نو ویله به دې د ادبیاتو بلا دې در واوړئ رښتیا هم د هغې کړه وړه او خوی بوی بیخي ادبیاتو والا ته نه وورته ډېرو به ویل د ادبیاتو ویل خو څه کوې ولا که یې نه پوهنتون په سترګو لیدلی وي او نه ادبیات هسې له بل چا یې نوم اورېدلی د کوچیانو په اصطلاح کافره ښځه وه ښځه څه چې سم نر میړه و ځکه په چا یې رای هم نه واهه په خپله چالاکۍ او سپین سترګۍ ګټلې وه کار یې ښه جوړ و هم یې ملیکي کوله او هم یې د جب کار جوړ و ښه ډبل معاش یې اخیسته د بلا لور به د دفتر په کاري غونډو کې داسې چریدله تا به ویل چې د کار لوښی ده نو همدا ده او له دې پرته آباده دنیا ورانه ده
په دې کې نو د بلا لور سخته ماهره وه چې څنګه ځان کاري مشر ته مخکې کړي. هغه پښتو متل دی چې وایي د سستو مال د چستو ده. په دې ډېر ښه تطبیقېده، ځکه د ټولو په وړاندې به یې د بېخلو او بې ژبو تیاره خواري د ځان کړه. هغوی به رڼه ورته کاته او دی به د ځان غورځې پرځې ویشتلې. دا یې لا څه کوې؟ خوی او بوی کې تیاره لکه د پسرلي اسمان. یو ساعت به ښه خوږه وه، ښه جار او قربان به یې کوه او کوزه او بره به درته کېده، او بل ساعت به یې تا به ویل چې مرچې بار کړي. له ډېرې غوسې به خبره نه ورسره کېدله. د غوسې په وخت کې به که څومره سره واوښته نو څېره به یې لکه د پلاستیکي ګلانو د ښکلا بې اغېزې وه. چا ډېر چورت نه پرې خرابوه، خو د دې لپاره چې تور سرې وه نو څه تڼۍ به دې ورسره شو کولی. هر چا لاره ترې چپوله. اوس یې ټول په خوی او بوی بلد وه، ټولو به مخامخ ښه ورته لرل او پسې شا به یې بیا د یوه توت ارزښت هم نه ورکوه. څوک یې په کیسه کې هم نه وه. ډېرو به پسې شا شیشکه بلله او په کومه ورځ به چې په ښي اړخ راپورته شوې وه نو زرغون به مخامخ په ټوکو او خندا کې همدا نوم ورته اخیست. او که به یې طبیعت مټکور و نو شیشکه خو څه چې ډېرو به خپل نوم هم نشو ورته اخیستله. کله چې د زرغون سترګې په ګلمکۍ ولګېدې نو ژر یې پام په بله کړ او کوښښ یې کاوه چې دې شیشکې ته خیمه په مخ کې ورکړي او ځان ترې پناه کړي. خو ګلمکۍ لکه د زرغون په هڅه چې پوهېدلې وي له همغه ځایه یې په تیزه غږ کړ: زرغون داسې وښودله چې تر دې د مخې یې هغه نه ولیدلې، نو د هغې له غږ سره ځای پر ځای ودرېد. هغې ته یې ور وکتل او لکه په لوی لاس چې غومبسې راکټوي د لاس په اشاره یې ورته وویل: څه وایې؟ ګلمکۍ هم له ډېرې غوسې لاس په اشاره د ځان خواته ور وباله. زرغون له ځان سره په کراره وویل: یو خو م دې له تا نور خدای خلاص کړي، خپله خو څه کار نه لرې، نور هم کار ته نه پرېږدې. سر یې ښکته اچولی و، له ځان سره ګونېده او د هغې لور ته ور روان و. لا ور رسېدلی نه و چې ګلمکۍ په بې تفاوتۍ د چپ لاس په تاوولو لکه څوک چې خپل نوکر ته په قهر وي ورته وویل: سړی چې چېرته ځي نو ووایي چې دغسې لاړم، ټوله دنیا مې درپسې ولټوله. زرغون کرار له ځان سره وویل: بد دې کول چې لټوله دي. خو دا جمله یې دومره کراره وویلې چې ایله یې په خپله واورېدله. چې ورنږدې شو نو په دروغجنه مسکا یې ورته وویل: وبخښه، لکه چې ډېره ستړې شوې، څه کار وکړه څنګه؟ ګلمکۍ په داسې انداز لکه د زرغون دا وروستۍ د څه کار وکړه څنګه خبره چې ښه نه وي پرې لګېدلې، په لږ غوسناک انداز وویل: نه، کار چېرته و؟ ډمې مې ګډولې. ته به بیخي خبر نه یې؟ ولې دا پرون چې له پېښوره مخابره کړې وه چې نوي کسان درځي. زرغون هم ریز واخیست او په غوسناک انداز یې ور غبرګه کړه. نو نوي کسان په شا کړم که څنګه؟ ګلمکۍ ډېرې خبرې پیدا نه کوي، یو ځل هلته راشه، بیا یې که په شا کوي او که هر څه پرې کوي هغه د خپل کار ده. زرغون لکه په خپله خبره چې پښیمانه شوی وي په خندا ورته وویل: ته خو لکه چې رښتیا په غوسه یې. ګلمکۍ وایي: نه، خو کاشکې یو کار وایي، لکه جولاګان کرۍ ورځ کته او پورته منډې وهو. زرغون وویل: څنګه یې کوې؟ خو زموږ ارواګانې به یې همداسې ستړې پیدا کړي وي، نه دي دې اورېدلي چې بې زحمته راحت هیڅ نه پیدا کېږي. د همدې لومړي نیمبیاتي په اورېدو سره ګلمکۍ ورته وویل: بس که په پردیو شعرونو دې غوږونه راوخواړه. د زرغون هم ځواب د ژبې په سر و ورته ویلي: کاشکې د تا غوندې مې خپله شعرونه ویلی شوای، خو مجبوره یم چې همدا پردي ووایم. ګلمکۍ ښه پوه شوه چې زرغون پیغور ورکړ، ځکه هغې نه خپله شعر ویلی شو او نه یې د نورو شعرونه زده وه، ځکه یې نو ځان غلی کړ. زرغون هم په خپل ستوغ ځواب پښیمانه شو
او د هغې د فکر د بدلولو لپاره یې د کم خړو خیمو ته لاس ونیو او ویل یې دا بیچارهګان وګوره چې خپل کور کلی باغ او پټي ترې پاتې شو او پردۍ دښتې پرې ډکې شوې. ګل مکۍ وویل خپل د ځان غم دی کوه لالا، ته خو وینې په خپلو پټیو کې ګرځي، خو دا په پردیو دښتو کې دي. زرغون بیا هم په مسکا ورته وویل مسلمان باید یوازې د ځان نه بلکې د نورو په فکر کې هم شي. ګل مکۍ د ملنډو او خندا په انداز وویل د نورو غم خوره ته هم ښه وایې. د ګل مکۍ له خولې د لالا کلمې په اورېدو سره زرغون پوه شو چې شی په خوله شوه. مخامخ چې وکتل نو د سیمه ییز دفتر تر څنګ ولاړ کسان یې تر سترګو شول. ګل مکۍ ته یې په مسک انداز وکتل او ورته کړه نور به نو له دې باس او ناندرو تیر شو، ځکه دا نوي کسان به بیا راپورې خاندي او وایي به چې دوی هم سره چاړه او غوښې دي. ګل مکۍ په خوله څه ونه ویل، خو د بلې په دود د سره په ښورولو د زرغون خبره تایید کړه. ګل مکۍ چې کله ولیدل هلکان لمر او نجونې د موټر سیوري ته ولاړې دي نو زرغون ته یې وویل دوی هم ډېرې نازکې دي، د سهار په لمر هم سوځي، دوی به نو په ټکنده غرمه کې څنګه خیمه په خیمه وګرځي. زرغون په خندا ورته وویل نو هر څوک خو ستا غوندې نشي کېدلی چې په سره لمر کې یوې او بلې خواته وزغلي. ګل مکۍ هم په خندا ورغبرګه کړه یوازې زه نه ځان هم یادوه. له دې سره زرغون د هلکانو ګل مکۍ د نجونو ټولي ته ورغله. زرغون ټولو ته له سلام کولو وروسته له ورایه ستړي مشي وویله او چې کتل یې ګل مکۍ له یوې سره غیږ په غیږ ستړي مشي او مخمچي کوله. له ځان سره یې وویل توبه خدایه توبه، څومره دوه مخې ده، دا وګوره د یوه شبکۍ وړاندې خبرې ورپسې کولې او اوس یې لکه د غوا خوسی په ژبه څټي. سر یې وښوراوه او حیران ودرېد. شیبه وروسته زرغون د دفتر دیواله ډډې ته شو، قلم یې راوویست. تا به ویل چې کوم مهم شی لیکي. سرپوښ یې په خوله کې ځینې ونیو، د قلم څوکه یې په کاغذ کېښوده. لږ شبکه یې د فکر کولو په دود تندی ګونځې کړ او چې بل څه یې ذهن ته ورنغلل نو د پاڼې په پاسنۍ برخه یې ولیکل ورځ 2 نیټه د 2000 لومړي کال د نومبر 2 ځای اشغرو کم صدا کرمه ایجنسی.